وایي چې یو ځوان کومه شپه اسرائیل علیه السلام په خوب ولیدی او هیله یې ځینې وکړه چې کله زما مړینه راورسیږي نو خبر مې کړه. هغه ورته وویل چې زه تر همغه شیبې په خپله هم خبر نه یم، نو تا به څنګه خبر کړم؟ وروسته یې ورته وویل چې داسې ده نو اقلا پوه خو مې کړه چې ځان چمتو کړم، یعنې غیر مستقیم مې پوه کړه چې مرګ مې رانږدې سوی دی. اسرائیل علیه السلام ورته وویل چې ډېر ښه، خبرداری به درکړم. ډېره موده تېره سوه چې یودم اسرائیل علیه السلام ورته راغی چې روح یې واخلي. سړي ورته وویل چې تا خو هېڅ پوه نه کړم او کوم پیغام دې را نه کړ تر څو ما چمتویانه نیولې وای. اسرائیل علیه السلام ورته وویل چې دا ټول پیغامونه مې درکړي دي او پوه کړی مې یې، خو تا سر نه دی خلاص کړی. سړي ورته وویل چې څنګه؟ اسرائیل علیه السلام ورته وویل چې یو ځل راغلم ستا د همسایه روح مې واخیست، بیا راغلم ستا د فلاني انډیوال او فلاني دوست روح مې واخیست، خو تا هیڅ توجه هم ونه کړه. وروسته ان ستا کور ته راغلم او ستا د پلار، بیا مې څه موده وروسته ستا د مور او ډېره موده وروسته مې ستا د مشر ورور او بیا د مشرې خور ارواحونه یو په بل پسې واخیستل، خو ته بیا هم هیڅ متوجه نه سوې او امادګي دې ونه نیوله. همدا هر ځل راتګ زما غیر مستقیم خبرداری او پوهاوی و، مګر تا سر خلاص نه کړ. نو ځکه اوس دا د ستا نوبت راورسېد چې ساه دې باید واخلم او هیڅ موقع او فرصت هم نه درکول کیږي. نو هغه و چې د دې انسان روح یې قبض کړ، خو هغه په رښتیا هم د اسرائیل علیه السلام دغو نامستقیمو پیغامونو ته هیڅ توجه نه کوله، څو چې وخت ناوخته او کار له کاره تیر سو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د دغسې بصیرت هدایت وکړي. ښکلا ښکلا پکې مزمره نعمتونه دي، ښکلا ښکلا پکې مزمره نعمتونه دي. خلاص کړه سم کتاب